أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونو، یو د هغو شیانو څخه چې اسلام حرام کړي دي او د هغه په حراموالي کې ډیر شدت کړی دی، رشوت دی. رشوت څه شی دی؟ رشوت د مال او پیسو ورکول دي د هغه کار د کولو دپاره چې د هغه کار اجرا کول پر هغه موظف مامور بېله دغه پیسو څخه لازم وي. مثلا ستا یو قانوني کار دی چې دغه مامور یې باید اجرا کړي، خدای یې د دې دپاره ځنډوي چې تا مجبوره کړي چې ته پیسې او مال ورکړې. دا کار حرام دی. او د رشوت حراموالی بیا هلته زیاتیږي او شدید کیږي چې د دغه مال په ورکولو سره غرض او مقصد د یو حق باطلول وي، او یا یو باطل حق ګرځوي، او یا پر یو چا ظلم وي. ابن عابدین رحمه الله په خپله حاشیه کې ذکر کړی دی چې رشوت هغه دی چې حاکم یا غیر د حاکمه و یو چاته ورکول کیږي چې د دغه رشوت ورکوونکي په ګټه حکم وکړي او یادی و هغه خپل مقصد ته ورسوي. مګر په حقیقت کې د رشوت عام تعریف او پیژندګلوي داسې ده چې رشوت تر دې عام دی چې یا د مال او یا بل منفعت وي چې ته حاکم او قاضي ته ورسوي. یعنی یوازې دا رشوت نه دی چې مال او پیسې ورکې، بلکې هر فایده چې د دغه حکم په مقابل کې و حکم کوونکي ته ورسوي هغه رشوت دی. او د حاکم او قاضي څخه یوازې دغه دوه نفره نه دي مقصد، بلکې هر هغه څوک چې د رشوت ورکوونکي د مقصد حل په هغه سره کیږي هغه پکښې داخل دي. دا نو که د دولت والیان وي، موظفین یا مامورین وي، یا پر نورو خاصو کارو ولاړ وي، په تجارت او یا شرکتو کې وي او نور داسې کارونه. حتی د یو امیر دروازوان که تا د پیسو په مقابل کې و هغه امیر ته ورپرېږدي، دا رشوت بلل کیږي. هغه څوک چې رشوت ورکوي هغه ته راشي ویل کیږي، او هغه څوک چې رشوت اخلي و هغه ته مرتشي ویل کیږي، او هغه څوک چې د دوی په مابین کې واسطه او رویبار وي و هغه ته رائش ویل کیږي. دا چې مرتشي یعنی رشوت اخیستونکی هغه حکم کوي چې د راشي یعنی رشوت ورکوونکی د غوښتنې سره برابر وي، که څه هم د رشوت ورکوونکي غوښتنه حق یا باطل وي. دا ټوله یو شی او حرام دي. ورونو، رشوت د کبیره ګناهو څخه دی، هغه چې الله عزوجل پر خپلو بندگانو حرام کړی دی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پر فاعل یا کوونکي لعنت ویلی دی. د رشوت څخه پرهیز کول، ځان ساتل واجب او ضروری دي، او باید خلق د رشوت د ورکولو څخه منع کړه سي، ځکه په رشوت کې ډیر لوی فساد او ډیره لوی ګناه ده او نتیجه ډیره خطرناکه ده. رشوت ته اسم او عدوان ویل کیږي. اسم او عدوان هغه شیان دي چې الله جل جلاله پر هغو باندې تعاون کومک کول منع کړي دي. الله عزوجل د سورة المائده په 2 نمبر آیات کې فرمایي: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. یعنی یو تر بل په نیکو کارو او تقوا کې کومک تعاون سره کوي، او په ګناه، ظلم او تجاوز کې یو تر بل کومک مسره کوي. حتی د ظالمانو او تجاوزګرانو مخه باید ونیول سي او د الله جل جلاله څخه وبېرېږي. بېشکه چې د الله جل جلاله عذاب او عقاب ډیر سخت دی، او بیا هم الله عزوجل په باطله او ناحقه طریقه د خلقو د مالو خوړلو څخه منع کړی ده،
او د سورة النساء په 90 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم. یعنی ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دي، یعنی ای مؤمنانو، تاسې په خپلو مابینو کې یو د بل مالونه په ناروا ډول سره مخورئ مګر دا چې ستاسې په رضا او خوښۍ سره د تجارت مالونه وي. د هغو خوراک نو بیا حلال او جائز دی. او بیا هم الله عز وجل د سورة البقره په 188 نمبر آیات کې فرمایي ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون. او مخوری تاسې مالونه خپل ستاسې په مابینو کې په ناحقه سره، دغه ناحقه لکه غلا، خیانت، ټګي، رشوت، غصب، خمار، ناروا خرید او فروش، سود او نور غیر شرعي کارونه. په دغه اقسامو د مال ګټل او خوړل بالکل ناجائز او حرام دي. او دا چې الله عز وجل فرمایي وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس، یعنی مرسوي دغه مال تر حاکمانو پورې د پاره د دې چې په دغه مال رسولو، مال ورکولو وخوري یو څه د مالو څخه د خلقو په ظلم او ناحقه سره. او تاسې پوهیږئ چې دا ظلم دی، چې دا دغه رشوت دی، او الله عز وجل په صریحو الفاظو حرام کړی دی او د هغه څخه منع کړی دی. یعنی خپل مال د رشوت په ډول حاکمانو ته مور کوي چې حاکم د خپل ځان ملګری کوي او د هغه په زور د بل چا مال خوري، او هغه چې د خلقو مال په باطل سره خوري په هغو ټولو کې هغه مضر او اشد قسم یې رشوت خوړل دي. ځکه رشوت ورکول د پاره د دې وي چې د حق څخه یې واړوي، د اسلامي او شرعي احکامو څخه یې واړوي. او د رشوت په معامله کې ټول طرفونه حرام کار کوي چې هغه طرفونه یې 3 اشخاص یا 3 طرفه دي. رشوت ورکوونکی چې راشي ورته ویل کیږي، رشوت اخیستونکی چې مرتشي ورته ویل کیږي، او هغه څوک چې د دوی په مابین کې واسطه وي چې رائش ورته ویل کیږي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه 3 سرو لعنت ویلی دی. لعنت څه معنا؟ یعنی د الله عز وجل د رحمت څخه دی لري وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او طبرانی روایت کړی دی، رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. پر دغه 3 سرو اشخاصو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لعنت ویلی دی. او لعنت شړل او لري کول دي د الله عز وجل د رحمت څخه، نعوذ بالله من ذلك. او د الله عز وجل لعنت بیل کبیره ګناهو څخه په بل شي کې نه وي. او رشوت د سحت د انواعو څخه دی. سحت په عربي کې وهغه مال ته ویل کیږي چې په حرامه طریقه ګټل کیږي، او رشوت د سحت د اقسامو او انواعو څخه دی. سحت الله او رسول الله حرام کړی دی. سحت په قرآن او احادیثو کې حرام بلل شوی دی، بلکې ډیر علماو د سحت ترجمه پر رشوت سره کړی ده. الله عز وجل پر يهودو بد ویلی دي او د دوی هغه عمل یې بد او شنیع بللی دي چې سحت یې خوړل. الله عز وجل د سورة المائده په 42 نمبر آیات کې فرمایي سماعون للكذب اکالون للسحت، یعنی دوی د درواغو ویلو اوریدونکي دي او د حرامو مالو خوړونکي دي. او بیا الله جل جلاله د سورة المائده په 2 او 3 نمبر آیاتو کې فرمایي وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. یعنی وبوینه ډیر د دغه منافقانو څخه چې تلوار، چابکی، ځغستابه کوي په ګناه کې او په ظلم کې، او خوراک د دوی حرام لره لکه رشوت. خامخا بد دی هغه کار چې دوی کاوه او کوي. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني ولنا منع کوي عارفان او عالمان دوی د ګناه د خبرو څخه چې درواغ دي
او د حرامو خوړلو څخه چې رشوت او سود دی. خامخا ډیر بد دی هغه کار چې دوی کاوه. هر وخت چې الله عز وجل یو قوم برباد او تباه کړی دی، د هغه قوم عوام خلق به په ګناهو او نافرمانیو کې غرق و، او د هغو علما او مشایخ به چپ او ګونګیان و. د بني اسرائیلو هم دا حال و چې عوام یې عموما د دنیا په ګناهو او شهواتو مشغوله و، او د الله عز وجل عظمت او جلال قوانین او احکام یې هیر کړي و. او هغه کسان چې علما او مشایخ بلل کېده، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر فریضه پرې ایښې وه، و چاته یې سمه لار نه ورښول، بلکې یې امر کول، د بدو کارو څخه نه منع کول، ځکه هغه هم د دنیا په حرص او د شهواتو په حاصلولو کې تر عوامو مخته تللي وه. د مخلوق څخه بیرېدل او د دنیا طمع یې زیاته سوې وه. هغه خپلې بیرې او خپلې طمعې دې ته نه پرېښول چې حق ووایي او د حق آواز پورته کړي. نو د همدغه بیرې او سکوت په خاطر پخواني قومونه تباه سوه. د پاره د دې چې امت محمدي صلی الله علیه و آله وسلم په دغه تباهی او بربادی مبتلا نسی، په قرآنی آیاتو او احادیثو کې ډیر تاکید شوی دی چې په هر وخت او د هر سړي په مقابل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د فریضې څخه باید بېغمي او تغافل ونسی، او نه پر دغسې بربادونکو اعمالو سترګې پټې کړه سي. او د همدغې موضوع په متعلق یعنی رشوت او حرام خوړلو په باره کې الله عز وجل د سورة النساء په 160 او 161 نمبر آیاتو کې فرمایي: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. یعنی په سبب د ظلم د هغو کسانو چې یهودیان دي، موږ پر دوی طیبات، هغه ډیر پاک شیان حرام کړه، هغه چې دوی ته حلال کړه سوي وه، او په سبب د منع کولو د دوی د ډیرو خلقو د الله جل جلاله د لارې څخه. خلق به د الله جل جلاله د لارې څخه منع کول، او په سبب د دوی د اخیستلو د سود د خلقو څخه، دا چې دوی سود کاوه او د خلقو څخه ګټه او مفاد اخیستی. حال دا چې دوی په تورات کې د دغه کار څخه منع کړه سوي وه، او په سبب د خوړلو د دوی مالونه د خلقو په ناحقه سره چې رشوت او نور ناروا وه. او ډیر احادیث د دغه کار او ډیر احادیث د دغه حرام کار د تحذير او ځان ساتنې په متعلق وارد سوي دي، او د رشوت خورو آخري نتیجه او عذاب پکښ بیان سوی دی، چې د هغو د جملې څخه هغه چې ابن حجر رحمه الله د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هر غوښه چې په سحت راشنه کیږي د هغه د پاره اور بهتر دی. یو چا پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا رسول الله سحت څه شی دی؟ رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: په حکم او فیصله کې رشوت اخیستل. او امام احمد د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې ویل ما د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې وی فرمایل: داسې قوم نسته چې په هغو کې د سود یا ربا ښکاره سي، یعنی موجود سي، مګر په کاختي او وچکالۍ به ونیول سي. او داسې قوم نسته چې په هغو کې د رشوت ښکاره سي، مګر په بیره به ونیول سي، یعنی ژوند به په خوف او بیره کې وي. او طبرانی د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې سحت په دین کې رشوت دی. ابو محمد موفق الدین ابن قدامه رحمه الله وایي چې حسن او سعید ابن جبیر د الله عز وجل دغه قول اکالون للسحت په تفسیر کې وایي چې سحت رشوت دی. او علماء کرام وایي چې قاضي رشوت قبول کوي په دغه کار کفر ته ورسېدی، بلکې کافر سو. ځکه دی د دې دپاره آماده سو چې بې له هغه څخه چې الله عز وجل نازل کړي دي حکم وکړي. او الله عز وجل د سورة المائده په 44 نمبر آیات کې فرمایي: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. یعنی هر چا چې په هغه شي حکم ونه کوي چې الله جل جلاله نازل کړي دي، نو دغه کسان
دوی کافران دي. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي که قاضي رشوت قبول کړي معزوله دي، زموږ په اصطلاح مکوفه دي. که څه هم امیر یې نکي معزوله او بیا یې نو حکم قابل د قبول نه دی. امام مسلم د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله عز وجل طیب دی، پاک دی، بیل طیب او پاک څخه بل شی نه قبلوي. او الله عز وجل مؤمنان په هغو شیانو امر کړي دي چې رسولان یې په امر کړي دي. الله عز وجل فرمایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی ای رسولانو خوري تاسو د طیباتو څخه، یعنی پاکیزه حلال شیان، او تاسو ښه عملونه کوئ. د ټولو انبیاء علیهم السلام په دین کې دغه حکم موجود دی چې حلال نفقه د حلال لارې څخه ګټئ او نیک کارونه کوي. او بیا الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، یعنی ای هغو کسانو چې ایمان راوړی دي، یعنی ای مؤمنانو تاسو د پاکو حلالو شیانو څخه هغه چې موږ تاسو ته درکړي دي خوراک کوئ. او بیا رسول صلی الله علیه و آله وسلم هغه سړی یاد کړي چې په اوږده سفر تللی وي، اشعث او اغبر وي، یعنی د خواریو او تکالیفو څخه خیرن سپیره وي، وریښتان یې متفرق سره پاشلي وي، لاس و اسمان ته پورته کړي وایي یا رب یا رب، یعنی دعا کوي. مګر د دغه سړي خوراک حرام وي، چښل یې حرام وي، کالی یې حرام وي او په حرامو تغذیه سوی وي. چیرې د دعا قبلیږي؟ ورونو موږ او تاسو ته خدا را معلومه ده چې د مسافر دعا قبلیږي، د خوار عاجزه خیرن او سپیره دعا قبلیږي. مګر پر دغو حالاتو سربیره چې څوک حرام خوري، حرام خوره وي، دعا یې نه قبلیږي. چې د ذکر سوي حدیث شریف د آخري حصې مقصد هم دا دی چې یو څوک هم مسافر وي، هم د مشکلاتو او خواروي په سبب خیرن سپیرش کېدلی وي، خو باید دعا یې قبلېدلی، مګر د حرام خوړلو په خاطر یې دعا نه قبلیږي. نو د هغه حرام خوره او رشوت خوره دعا به چیرې قبول سي؟ طاعت به چیرې قبول سي چې پر کور او پاک سپېڅلی په عزت او احترام کې ژوند کوي؟ نو ای مسلمان ورونو د الله عز وجل څخه وبېرېږئ، د قهر او غضب څخه یې وبېرېږئ، د هغو اعمالو څخه لرې سئ چې د الله عز وجل د قهر سبب ګرځي. او الله عز وجل غیور او غیرتمند دی. که د ده جل جلاله و حرامو او محارمو ته څوک ورنږدې کیږي او د ده جل جلاله محارم ماتوي و هغه ته سخته جزا ورکوي. په دنیا کې که څوک تر ترافیکي سرې اشارې تیر سي هغه لره قید سته، بندي کیږي او جریمه کیږي. خو که د الله عز وجل تر سرې اشارې تیریږي، منع کارونه کوي، هغه به جزا ونه ویني؟ یا والله حساب سته، جزا سته. په صحیح حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا احد اغیر من الله، تر الله عز وجل غیرتمن هیڅوک نسته. غیرت خو پیژني د الله عز وجل و محرماتو ته چې څوک ورنږدې کیږي او یا یې عملي کوي، دا د الله عز وجل د قهر سبب ګرځي. ورونو خپل اهل او خپل ځانونه د حرام مال او حرام خوړلو څخه وساتئ، د پاره د دې چې خپل ځانونه او خپل اهل د هغه اور څخه خلاص کړي کوم چې الله جل جلاله د هر هغه غوښې د پاره چې په حرام شنه سوي وي بهتر بللی دي. او د حرام خوړل د دعا د نه قبلېدو سبب ګرځي، لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې مو واورېده. امام طبرانی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کوي، وای کم وخت چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په حضور دغه آیات شریف وویل سو: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس كلوا مما في الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین، چې د سورة البقره 188 نمبر آیات دی او ترجمه یې داسې ده، یعنی ای خلقو تاسې د ځینو هغه شیانو څخه خوراک کوئ چې په مځکه کې دي پاک حلال، او تاسې د شیطان د قدمو متابعت او پیروي مه کوئ، یعنی په شیطان پسې مه ځئ او د شیطان په وسوسه د نفس او هوا متابعت مه کوئ. بېشکه چې شیطان ستاسې دپاره ښکاره دښمن دی.
سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې د عشره مبشره څخه دی ولاړ سو، ویل یا رسول الله و الله عز وجل ته دعا وکړه چې ما مستجاب الدعوات وګرځوي، یعنی د هغو خلقو څخه سم چې دعا یې همیشه قبلیږي نه ردیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا سعد خوراک دی حلال که مستجاب الدعوه بسه، یعنی نفقه حلاله که دعا دی قبلیږي. او وی فرمایل قسم می دی په هغه ذات وي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی چې یو بنده و خپل نسته یو حرامه ګوله ور واچوي، الله عز وجل د څخه 40 ورځې عبادت نه قبلوي. او هر هغه بنده چې غوښه د سحت یعنی رشوت څخه راشنیسي د هغه د پاره اور بهتر دی. نو دغه د مخنی ذکر سوي احادیث پر دغه دلالت کوي که د یو چا نفقه او خوراکه حلاله نه وي د هغه چا دعا نه قبلیږي، د هغه چا چې نفقه حلاله نه وي عبادت او دعا یې لوړ و الله عز وجل ته نه پورته کیږي. ورونو د یو عمل د یو بد کار د بدوالي د پاره دغونه خساره تاوان او ګناه کافي ده چې وهغه خپل کوونکي ته ورسوي. عبادت او دعا یې نه قبلیږي، غوښه یې د اور لایق سوې، الله عز وجل ورته په قهر او غضب سو. الله عز وجل دې موږ او تاسې وساتي. حال دا چې الله عز وجل را بللی یاست بلکې امر کړي یاست چې خپل ځانونه اهل او اولادونه د الله عز وجل د سخت عذاب څخه وساتي. او الله عز وجل د سورة التحریم په 6 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. یعنی ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دي، ای مؤمنانو وساتئ خپل ځانونه او خپل کورنۍ د هغه اور څخه چې بوټي او لرګي د بلیدلو شیان یې انسانان او ډبرې دي. پر دغه اور مقرر دي ملائکې قهرمنې او قوتناکه چې نه پر مجرمانو زړسوی لري او نه څوک ځان ځینې خلاصولی شي. داسې ملائکې پر مقرره دي چې د الله عز وجل نافرمانی نه کوي په هغه شي کې چې په هغه امر کړی دي، او هغه کار چې د الله جل جلاله د طرفه په امر کړی شوی دي هغه عملي کوي. نو ای مسلمان ورونو د خپل رب ندا دعوت او بلنه مو قبوله کړئ، د دغه اور څخه ځان وساتئ، د امرو یې اطاعت وکړئ، د نواهیو څخه ځان وساتئ، او د الله عز وجل د غضب څخه وبېرېږئ، د قهر څخه ځانونه وساتئ چې په دنیا او آخرت کې نیکبخته شئ. الله عز وجل د سورة الانفال په 24 او 25 نمبر آیاتو کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه الیه تحشرون. یعنی ای مؤمنانو تاسې خاص د الله حکم منئ او هغه ته غوږ نیسئ، او خاص د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکم منئ کله چې وبولي تاسې د هغه کار د پاره چې تاسې ژوندي کوي، یعنی د دنیا او آخرت ژوند او کامیابی در په نصیب کوي. او تاسې پوه سئ چې بېشکه الله عز وجل د انسان او د هغه د زړه په مابین کې پرده کیږي، او بېشکه چې تاسې و دغه الله عز وجل ته په ورځ د قیامت را جمع کیږي، را ټولېږي. چې د دغه آیات شریف مقصد دا دی چې هر هغه عمل چې الله او رسول الله تاسې ته د هغه دعوت درکوي و هغه کار ته مرابولي، مثلا حلال نفقې ته او د غلا رشوت سود څخه مو منع کوي، په هغه کې ستاسې د اوله تر آخره ګټه او فایده ده. د الله جل جلاله د حکم متابعت ستاسې د پاره په دنیا کې د عزت او اطمیناني ژوند سبب ګرځي، او په آخرت کې تاسې ته ابدي سعادت او نیکبختي در په برخه کوي. نو مومن مسلمان باید داسې وي چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت په مقابل کې باید فورا لبیک ووایي، ناوړه او حرام کار باید پریږدي. او بیا الله عز وجل فرمایي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
واعلموا ان الله شدید العقاب، یعنی ځان وساتئ د هغه فتنې، فساد، ګناه څخه چې عقوبت، سزا او جزا یې یوازې وهغو کسانو ته نه رسېږي چې ظلم یې کړی دی، بلکې جزا او سزا به عمومي وي، ټول ملت به پاخته کیږي. یعنی د داسې ګناهو څخه ځان وساتئ چې کوونکی او نه کوونکی یې ټول په عذاب اخته کیږي. مثلا د یو قوم اکثرو افرادو ظلم او عصیان، سرکشي او حرامخوري اختیار کړ، خو ځینې خلک د هغو څخه جلا وه، دا کارونه یې نه کول، خو په عین حال کې نصیحت او د دوی منع کول یې هم نه کول. نو کله چې عذاب راسي ټول به د خپلې مرتبې په اندازه پکښې شامل وي او هیڅوک به نه ځینې خلاصېږي. د یو جلیل القدر عالم څخه پوښتنه وسوه چې رشوت د مسلمان پر عقیده څه اثر کوي؟ په جواب کې وویل رشوت او نور ګناهونه ایمان ضعیفه کوي او رب العزت عز وجل په قهر کوي، او رشوت د دې سبب ګرځي چې شیطان پر انسان غالبه کیږي او په نورو ګناهو کې اچوي. نو پر هر نر او ښځې مسلمان دا واجبه او لازمه ده چې د رشوت او نورو ټولو ګناهو څخه ځان وساتي. او که یو چا رشوت اخیستی وي پر هغه دا لازمه ده چې بیرته یې هغه خپل خاوند ته وررد کړي که دا کار امکان ولري، او که دا نسوای کېدلی یعنی هغه خپل نفر ته د هغه د نه موجودیت یا نه معرفت په خاطر نسوای ورردولی، هغو نه مبلغ دی د هغه د طرفه پر فقیرانو صدقه او خیرات کی. او دغه کار یعنی رشوت اخیستلو څخه به صادقه توبه هم کاږي، شاید چې الله عزوجل د توبه قبول کړي. بیا دغه عالم څخه پوښتنه وسوه چې د رشوت تاثیر د مسلمانانو پر خرابولو، د دوی پر مصلحت، د دوی پر معاملو، د دوی پر ژوند څنګه او څه شي؟ په جواب کې وویل سو چې د مسلمانانو پر مصلحت د رشوت تاثیر دا دی چې پر ضعیف خلقو ظلم کیږي، حقوق یې خوړل کیږي او ضایع کیږي، او یا کم از کم د خپل حقوق اخیستل او حاصلول یې صرف د رشوت په خاطر ناحق زندول کیږي، چې دغه مسله د ملت او حکومت په مابین کې لريوالی او نه اعتماد راولي. او د رشوت د آثارو څخه بل دادی چې د رشوت اخیستونکي اخلاق خرابېږي، که قاضي وي که حاکم او یا غیر له دوی څخه. او بل دا چې رشوت اخیستونکو خپل نفس او شیطان قوي کوي او د هغه کومک یې وکړي او هغه پر خپل ځان غالبه کړه، هرې ګناه ته په اساني ورکشولی شي. او بل دا د عادت سو، هر هغه چا چې رشوت ور نه کوي د هغه حق خوړل کیږي او ضایع کیږي، او د رشوت اخیستونکي ایمان ضعیفه کیږي او د الله عزوجل په غضب او سخت عذاب په دنیا او آخرت کې اخته کیږي. هو الله عزوجل مهلت ورکوي مگر اهمال او بے پروايي نه کوي. دا که تاسو یو څوک ویني چې رشوت، غلا، زنا او نور حرام کارونه کوي او څه نور پیښیږي، دا الله عزوجل مودته مهلت ورکړی دی، وخت یې ورکړی دی، مگر پرېږدي نه. او ګای وخت الله عزوجل و ظالم ته د مخه تر آخرت په دنیا کې هم عذاب او سزا ورکوي، لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې تر بغي او قطيعه الرحم پورته بل داسې ګناه نشته چې د الله عزوجل په نيز دی د دې لایق وي چې په دنیا کې دی هم د هغه کوونکي ته عاجل عذاب ورکړي او په آخرت کې دی هم عذاب ورته ساتل شوی وي. او په دې کې هیڅ شک نشته چې رشوت او ټول اقسام د ظلم د بغي څخه دي، هغه بغي چې الله عزوجل حرام کړی دی. نو د حدیث شریف ترجمه داسې شوه چې بغي، ظلم او قطيعه الرحم هغه ګناهونه دي چې وکونکي ته په دې دنیا کې هم عذاب ورکول کیږي او په آخرت کې هم عذاب ورته ساتل شوی دی. چې رشوت د بغي څخه دی. په صحیح البخاري او صحیح مسلم کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کیږي چې وی فرمایل الله عز وجل ظالم لره هغه د ظلمونه لیکي ترڅو چې ویني او بیا نو نه اله کوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا قول د الله عز وجل وای چې د سوره الهود 102 نمبر آیات دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه
ان اخذه علیم شدید. یعنی په مثل د دغه نیولو ستا د رب نیول دي. کم وخت چې الله عز وجل د قریو اهل ونیسي، حال دا چې دغه د قریو اهل ظالمان وي. بېشکه چې د الله عز وجل نیول ډېر دردناک او سخت زورور دي. یعنی ظالمانو ته تر ډېره وخته او حده مهلت ورکول کیږي. کله چې په هیڅ ډول د هغه خپلو بدو کارو څخه لاس وانخلي، نو یې تر غاړه ونیسي او خفه کوي. او که مجرم وغواړي چې ځان خلاص کړي، دا غیر ممکن او محال ده. او بیا د دغه عالم څخه پوښتنه وسوه چې د هغه مجتمع، د هغه ملت به څه حال وي چې رشوت پکښې نشر شي؟ په جواب کې وویل په دې کې هیڅ شک نشته. که په یو ملت کې ګناهونه ښکاره سوه، دا سبب د تفرقې د هغه ملت ګرځي، او د افرادو په مابین کې د دوستۍ روابط او تناونه سره شکیږي. د خلقو په مابین کې عناد او عداوتونه پیدا کیږي، او د خیر په کارو کې یو د بل کومک نه سره کوي. د رشوت او نورو ګناهو د بدترینو آثارو او نتیجو څخه یو هم دا دی چې په هغه مجتمع او ملت کې رذائل، بد خویونه او عادات ښکاره کیږي او نشریږي. فضایل او ښه خویونه پټیږي او رکیږي. د مجتمع بعضې افراد پر ځینو نورو ظلم کوي. دا په سبب د هغه تجاوز چې د رشوت په سبب د خلقو پر حقوقو کیږي. او په دغه قوم کې به غلا، خیانت، په معاملاتو کې چم او خطا ایستل، ناحقه شاهدی او دغه رنګه د ظلم نور اقسام او تجاوز پکښې پیدا کیږي، چې دغه ټوله کارونه د هغه خبیث او قبیح جرایمو څخه دي، او د الله عز وجل د قهر او غضب اسباب دي، او د مسلمانانو په مابین کې د دشمنی او عداوت اسباب دي. او دغه کارونه د دې سبب ګرځي چې د الله عز وجل د طرفه پر عام مسلمانانو عام عذاب او عقاب نازل سي، لکه زلزلې، وچکالي، مرضونه او آفتونه. لکه څرنګه چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که خلقو یو بد کار لیدی او نه منع کاوه، تغییر یې نه ورکاوه، قریبه ده چې الله عز وجل به ټوله په عام عذاب او عقاب گرفتاره کی. رواه امام احمد. نو د الله عز وجل څخه دا خواست او غوښتنه کوم چې موږ او تاسې د هغو کسانو څخه وګرځوي چې خبرې اوري او د هغه ښو خبرو متابعت او پیروي کوي، او د هغو کسانو څخه مو وګرځوي چې پر تقوا او نیکیو تعاون او کومک سره وکړو، او د هغو کسانو څخه مو وګرځوي چې د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر لار مستقیم سو. او الله عز وجل دې موږ او تاسې د خپلو نفسو د شر څخه وساتي او د بدو اعمالو څخه مو دې وساتي، او الله عز وجل دې د خپل دین نصرت او کومک وکړي، حق دې ثابت او قائم کړي، او الله عز وجل دې زموږ و آمرانو ته د هغه کار توفیق ورکړي چې په هغه کې د مسلمانانو او وطن مصلحت وي، او الله عز وجل پر دغه قادر دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.